په کابل کې د یو ان ډي پی مرستندوی ادارې مشر میرمن لاورا د ننګرهار والي سره د لیدنې پر مهال وویل چې په دې ولایت کې کډوالو سره د مرستې په موخه د سلام په نوم د 6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژې چارې نهایی کړي او ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. دغه لیدنه د لیندۍ په 12مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې پکې د ننګرهار والي سربیره د یو ان ډي پی مرستندوی ادارې مشر د کار او ټولنیزو چارو رئیس او یو شمېر نورو شتون درلود. په کابل کې د یو ان ډي پی مرستندوی ادارې مشر میرمن لاورا وویل چې د سلام په نوم د 15 کلنې پروژې پر مټ به راستانه شوو کډوالو ته د نورو اړینو مرستو ترڅنګ حرفوي زده کړې او کاري فرصتونه برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د یادې پروژې بله برخه د ناقانونه کډوالۍ مخنیوی او هم به یو شمېر هیوادونو سره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي څو ځوانان وکولی شي په قانوني توګه په نورو هیوادونو کې کار وکړي. دغه راز د کوکنارو د بدیل په برخه کې په نږدې راتلونکي کې د 23 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژې د پیل څخه هم خبر ورکړ. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په دې ولایت کې د یونیسیار یو ان ډي پی او نورو مرستندوی ادارو د ترسره کړو چارو څخه ستاینه وکړه چې په خبره اتلې د اړتیا پر مهال کډوالو او نورو برخو کې بېلابېلې مرستې کړي دي. نوموړي د سلام په نوم د پروژې په پیل خوښي وښوده او زیاته کړه د دې پروژې په پیلېدو سره به په دې ولایت کې د راستانه شوو کډوالو ګڼې ستونزې حل او هم به ورته کاري فرصتونه برابر شي. ننګرهار والي د یادې پروژې مسؤلینو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او هم ورڅخه غوښتنه وکړه چې ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.